السلام علیکم. څنګه چې تاسو ګورئ دغه ساحه د ارزان قیمت 12مه حوزه د سردار داود خان څلور لارې تر څیرمه د اندونیزیا شبخانې په څنګ کې دغه ښاروالۍ غټه څاه کیندلې ده. دغه څاه نه تقریبا د ورځې 90 ټانکر اوبه وځي، نو دغه اوبه تقریبا ټول کابل ښار ته وړي. چیرته یې وړي هېڅ درکې نه معلومیږي. ټوله ورځ شپه ورځ 4 ساعته چلیږي. نو دغه خلکو څاګانې وچې شوي دي، زموږ همسایګان دي دغې کورو خواته او دغې خواته دغه کورو کې اوبه وچې شوي دي. نو دا خلک بېګا ما ته راغله، ما ته دغه خبره کوي وروره دغه پوښتنه وکړه دغه وکړه. نو ما د جومات ملا امام صاحب ته دا خبره شریکه کړه. هغې ویلی چې جمعې په ورځ به زه جومات کې دا اواز وکړم، خو د جمعې په ورځ نو نه پوهېږم چې په یاد نو څه حساب و. خو دغه خلک د دې مشکل سره مخ دي. تقریبا نن دغه 1400 کال د سرطان 15 تاریخ ده. د ښاروالۍ نه زموږ دغه هیله ده چې دغه څاه بنده کړي یا یې محدود کړي د یو ساحې دپاره. دا خو نشي کولی چې ټول کابل ښار ته اوبه ورکړي. دغه منطقه کې اوبه په کمښت دي. همدا اوس د خلکو څاګانې وچې شوي دي، لکه څرنګه چې دلته تاسو ګورئ دغه غټ غټ ټانکرونه ډکېږي او وړل کېږي، ټول کابل ښار ته وړل کېږي. ګوره دغه د ټانکرونه مخکې 6 دانې وو، اوس دغه 4 دانې پاتې دي. ګوره دغه د پیلي کلي ښاروالي کابل ریاست سرسبزي، ګوره دغه ټانکر دي. نو دا ټوله ورځ چلیږي، که د ورځې ونه چلیږي د شپې ټوله شپه چلیږي. ګورې دغسې اوبه ترې راوځي، تقریبا 15 انچه اوبه ترې راوځي. نو دغې ساحې ما ویل چې دغې پارک د دې ساحې دپاره ګورې دغه ساحې ګورې دا ونې وچېږي، په وچېدو دي. دې ونو ته اوبه نه ورکوي، نو دوی اولیت د همدغې ساحې ته ګوره د سرکو ته دي. دغه خیر بیا هم یو څه نه پوهېږم چې څنګه لمدې شوي دي، خو اوبه مقصد دغه ته نه ورکوي. او دغه بور ده، دغه ټانکر ده. ګوره دا دغه شفاخانه د اندونیزیا شفاخانه ده، 11 بلاک مربوط دغه ساحه راځي. ګوره دغه غټ جنریټر ورته لګېدلی ده، بس دغه د اوبه دي بس چالانې 4 ساعته. نو دغه غرفه ده د همدغې ښاروالۍ د خوا نه راغلې ده. نو دغه شفاخانه ده. تاسو په خپلو سترګو ګورئ چې موټر ورته ولاړ دي، ډکېږي. هر یو ټانکر یې 15,000 لیټره اوبه غواړي. یا دا ګوره تقریبا دا ونې ټولې د وچېدو سره مخ دي. دا ونې ګورئ، دا